د نړۍ دېرش ویښوونکي متلونه. اول دا چې د بدو پای روغه جوړه ده. د بل د ښوروا په هیله ډوډۍ مه وړوه. پټه خوله اقرار دی. د زورور مخ او د خره شاته مه تېرېږه. داسې مه کېږه چې خدای منم رسول منم خو امر یې نه منم. په نیستۍ کې سستي او په هستۍ کې مستي مه کوه. تربور ته بې وروره او ورور ته بې زویه مه شي. بې عقل دوست او هوښیار دښمن ښه ده. تر 100 ځله اورېدلو یو ځل لیدل ښه دي. خپل حق د زمري له زامې وکاږه. دوسته حال وایه دښمن ته لافې. د عقل وږی د دنیا موړ نسته. د کار میرمن په وچه غوا شیدې کوي. چې له یاره ژاړي له ځانه ژاړي. دیوال نم او انسان غم زړوي. سر په مال ساته عزت په دواړو. شګون که حلال دی رنګونه یې د مردارۍ دي. که مشرتوب غواړې کشر هم د دنیا دود غواړي. بد مه راسره کوه ښه دې نه غواړم. برج د تر اسمانه رسي خو سپی دې لوږې مري. په بد زوی ښه پلار یادېږي. په غرمو یې وګټه په سورو یې وخوره. تر تش ولاړه په خرپ نړېدلی ښه ده. څوک چې غوا خرڅوي له پړي به یې تېرېږي. چې په ډله کې دې دوست نه وي مه پکې کښېنه. چېرته چې توره چلیږي هلته وینه بهیږي. چې دوستي کړې په زرو مه وېرېږه. چې دښمني کړې په سر مه وېرېږه. چې عقل یې کم وي زیات یې غم وي.